السلام علیکم ورحمت الله. زه ذبیح الله همدرد او تاسو ګوري کابل واینز اکسترا. الله دې وکړي چې ټول مینوال مې روغ او جوړ او خوشحاله یا. انسان پیژندنه د یو انسان پیژنګلو مونږ څنګه وکړو چې دغه انسان چې زه ورته دوست وایم آیا دا زما دوست دی، زما ریښتینی ملګری دی او که نه زما دښمن دی او زما بربادۍ پسې راغستې ده. نو په دې ویډیو کې درته ښایم که مو پې عمل وکړو نو ډېر ژر به خپل دوست او خپل دښمن وپېژنئ. قدرمندو کتونکو، یو انسان زمونږ دوست دی، زمونږ ملګری دی، هغه به ظاهرا مونږ ته ډېر بد ښکاري چې مړه دا خو زما دوست نه دی، دا خو زما دښمن دی. ما ته پلانکي د دې په اړه څه خبرې کړې وي او واقعا رښتیا دي، دا همداسې دی، دا کنجوس دی، دا دروغجن دی، دا بېایمانه دی، دا غیبت کوي زما. د هغه په اړه موږ ډېر ژر قضاوت وکړو، د وخت نه مخکې قضاوت وکړو. نو چې کله هغه وخت راورسي هغه داسې یو ښه کار وکړي چې زموږ زړه لاسته راوړي او موږ ته په خپل تیر وخت پښیمانتیا راځي چې کاش ما زر قضاوت نه و کړی، دا انسان څومره ښه دی، دا ملګری زما څومره ښه دی. داسې کار به وکړي چې د هغې به تاسو امید هم ترې نه لرئ. حالانکې مخکې ژوند کې که هغې څه کړي هغه به هم ستا د فایدې دپاره، هغه به هم ښه کارونه و، هغه به ښې کړنې وي، هغه به ښې خبرې وي، خو تاسو ته به هغه بد ښکارېده. نو بیا به تاسو خپل ځان ملامته کوئ چې کاش زر مې قضاوت نه و کړی، د وخت نه مخکې مې فیصله نه وه کړې. دویم ډول ملګری، دوست یا خپلوان یو انسان چې تا سره هره اړیکه لرله هغه به تا ته ډېر ښه ښکاري، ظاهرا به تا ته وایي چې زه ستا ډېر کلک ملګری یم، ما ته که څه خدمت یې ووایه زه ستا په غم کې شریک یم، تا ته به ځان نه فریښته جوړه کړي. خو داسې وخت به راشي چې هغه کس به تا سره داسې کار وکړي چې ستا به امید هم نه. نو دغه دواړه حالتونه کله راځي؟ کله چې موږ زر قضاوت وکړو، په کم وخت کې دا ججمنټ وکړو، دا فیصله وکړو، ځان نه دا قاضي جوړ کړو چې بلکل دا سړی صحیح دی او دا سړی زما لپاره صحیح نه دی. نه، دا غلطه خبره ده، دا غلط کار دی، دا غلطه فیصله ده. د ټولو نه غټ قاضي وخت دی، ټایم. وخت ته انتظار وکړئ او وخت به ډېر ژر ستاسو هغه ملګری او هغه دوست تاسو ته در وپېژني چې هغه په څومره اوبو کې دی او هغه تا سره څه کول غواړي او هغه د کوم طرفه راغلی دی، د هغه مطلب څه دی، دا به ډېر ژر تاسو ته معلوم شي. پوهان وایي د ملګري نه دا پوښتنه مه کوه چې ته څنګه هلکې، ته به ما سره ښه دوستي کېږه نه، ته ما سره څومره مینه لرې، ستا کورنۍ څنګه ده، زما کورنۍ په اړه ته څه فکر لرې. دا پوښتنې دې مه کوه چې ته څنګه یې، ته څومره اوبو کې، ته په کوم هدف او مطلب ما ته راغلی. نه، وخت ته انتظار وکړه. د ملګري نه امتحان ماله، د وخت په تېرېدو ملګری خپل امتحان درکوي چې زه څومره اوبو کې یم. نو قدرمندو کتونکو، د ویډیو نه مې هدف دغه دی چې زمونږ او ستاسو د یوې رښتې ججمنټ چې څوک کوي، د هغې فیصله څوک کوي، هغه وخت دی، هغه قاضي هغه وخت دی چې زمونږ او ستاسو د ورورولۍ، د ملګرتیا، د خپلولۍ فیصله وکړي او ته کامیاب شي. که ویډیو مو خوښه شوي یا ستاسو په ژوند کې هم داسې څوک راغلی وي چې تاسو زر قضاوت کړی، زر مو فیصله کړې ده، هغه ډېر ښه و، هغه په تا ډېر ګران و، ته په هغې ډېر ګران وې، خو نن هغه تا سره نشته ستا د غلطې فیصلې د وجې، ستا د زر قضاوت کولو د وجې، یا هم د چا په ژوند کې داسې ملګري دوستان راغلي
چې هغه دې ته ډېر ښه ښکارېدل زر یې فیصله وکړه هغه یې خپل کړ خو هغه داسې ګزار ورکړ په زړه چې نه رغېږي او نه مړ کېږي هغه کس چې ورته یادې کې غوسه ورځي چې تا ته ما څه فکر کړی و ته څه وختې نو که دغسې خلک زما په دې مینوالو کې نو دا ویډیو شیر کوي تر څو نور خلک د دغې زر قضاوت نه واوري خپل دښمن دوست نه کړي او خپل دوست ځان ته دښمن نه کړي والسلام